أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو مسلمانانو ورونو، یو پوښتنه چې هغه ډیره مطرح کیږي په میډیا کې هغه دا ده چې په پاکستان کې د ټي ټي پي تمویل او د هغې هغه خرڅ او خروکې د هغې مصارف هغه څوک ورکوي. دغه یو ویډیو تاسو وګورئ. په دې ویډیو کې دغه یو ځوان د جنرال مبین صاحب نه پوښتنه کړې ده. تاسو د ده دغه خبرې واورئ او زه بیا درته یو څو خبرې پرې کوم. لومړی خبره خو دا ده چې دا ټي ټي پي سپورټ څوک کوي. مهرباني وکړه په دې باندې یو 2 دقیقې وغږېږه. جنګ خو په مفته لاس نه کېږي، په لوړ خو جنګ نه کېږي، په ټوپک او په وسله باندې. دا وسله او ټوپک دا د کوم ګوره ښه اوس که زه تا ته وایم چې ته په امریکا کې ژوند کوې، ته دا پیسې له کومه کوې؟ تا جواب کار کوم. دروغ وایي سوسیال. محترم مسلمانانو، دغه ویډیو به تاسو لیدلی وي. نو دغه ځوان د مبین صاحب نه پوښتنه کوي چې د ټي ټي پي تمویل څوک کوي، د هغې مصارف څوک ورکوي. لیکن دغه ځوان مونږ په دې صفت نه پیژنو چې دی څوک دی، د کوم ملک سره تړاو لري، د کوم ځای دی. شاید زما په دې خبره باندې ډېر خلک پسخن وکړي چې دغه ځوان د خو د ژبې نه، د لباس هر څه نه معلومیږي چې افغان دی، لیکن مونږ یې افغان نشو بللی. ځکه دغه ځوان به تاسو په میډیا کې لیدلی وي، د ده پوښتنې، د ده خبرې اکثره د ملحدیانو او د کفر دي. نو هغه په دې باندې یو څوک افغان او پښتون نشي کیدی چې پښتو یې زده ده. دلته مونږ په ډېرو خلکو نه پښتو زده کړه. دلته مونږ په بریکډال دغې باندې هم پښتو زده کړه. هغې ته مونږ وویل چې پښتو زده کوئ. نو دی باندې یو څوک پښتون نشي کیدی چې د پښتو زده ده نو هغه د پښتون شي. شاید دا یو پنجابی یا د پنجاب یو لسپوڅی وي. لسپوڅی خو بالکل دی، ځکه دغه قسم پوښتنه چې دی کوي نو حتما دی د پاکستان یو لسپوڅی، د پاکستان یو غلام دی. خو لیکن په افغانستان دی ځان افغان بولي، ځان د افغانستان ته منسوبوي، خو لیکن د ده خدمت ټول پاکستان ته دی. د ده هغه کړنې هر څه د پاکستان د پوره دي. ځکه دی په دې کې د مبین صاحب نه پوښتنه کوي. زه د ده نه د یو افغان په صفت پوښتنه کومه چې د پاکستان کې هلته د ټي ټي پي جنګېدل هغه آیا تا ته ګټه ده او که زیان ده؟ که ګټه ده نو څه فایده چې ته په دې باندې غږیږې، او که زیان دی نو ته ولې په دې باندې غږیږې؟ دغه او د ده نور ملګري اکثریت وخت د دوی په دې کې لګېدلی دی چې په پاکستان کې یو څه وشي نو هغه دوی په یو میډیا کې په یو غیر صریحي ډول دوی داسې یو ګروج ورکوي چې هغه د افغانستان په مجاهد ولس باندې هغه تحمیل کړي. هغه په دې باندې خلکو ته، میډیا ته، نړۍ ته دا وښیي چې دغه کار د افغانانو د لاسه کیږي. دی اوس په دې صفت د مبین صاحب نه پوښتنه کوي چې ګویا کې د پاکستان د ټي ټي پي د هغې تمویل خو د طالب د طرفه کیږي. نو ته ما ته د دې جواب راکوي چې ته ولې د طالب د ټي ټي پي هغه تمویل کوي او د هغې هغه مصارف په غاړه وخورې. نو دی که یو افغان دی نو ده د دې پوښتنې څه ضرورت دی ده ته چې دی دغه پوښتنه کوي د مبین صاحب نه. خو په حقیقت کې دی د پاکستان یو لسپوڅی، د پاکستان یو غلام دی. ځکه همدغه پوښتنه، همدغه تور پاکستان هم په ما لګوي، پاکستان هم افغانستان ته دا ګوته نیسي چې په پاکستان کې د ټي ټي پي کړنې هغه د طالب په مرسته باندې کېږي. او ته هم د ما نه دا پوښتنه کوي نو ته هم یو پاکستانی شوې، نو ته هم یو پاکستانی غلام شوې. دلته شاید تا په کوم ځای کې پښتو زده کړې وي نو اوس راځې په ځان افغانستان ته منسوبوي د دې لپاره چې خلک وغولوي. خو لیکن افغانان په دې خبرو، په دې کړنو نه غولېږي. دوی اصلا په یو غیر صریحي، په یو پټه باڼه باندې هم کفر ته، هم الحاد ته خدمت کوي او هم پاکستان ته خدمت کوي. نو ځکه د امارت په مبارزینو کې جنرال مبین هغه یو مبارز دی چې هغه ډېره په ښه بڼه مبارزه مخې ته وړې ده. خو لیکن یو صفت چې دی لري چې هغه احساساتي دی. نو دی احساساتي کیږي. دی د مبین صاحب نه دا پوښتنه ځکه کوي چې شاید دی به احساساتي شي او په احساساتو کې به داسې یو خبره وکړي چې هغه کې ووایي چې د ټي ټي پي تمویل زه کومه یا مثلا افغانستان کوي. نو داسې یو خبره به د مبین صاحب له خولې نه وباسم تر څو د پاکستان هغه لګېدلي تورونه هغه په حقیقت باندې زه بدل کړمه. نو هغې تورونو ته دی نور هم لار ورکړي. په پاکستان په افغانستان باندې همدغه تورونه لګوي. نن په پاکستان کې پی ټي ایم حرکت چې کېږي تورې په افغانستان لګي. نن په پاکستان کې د عمران خان او د هغې د پلویانو چې کوم حرکت کېږي تورې په افغانستان لګي. نن په پاکستان کې
هغه تحریک چې هغه ټي ټي پي دی هغه فعالیت کوي تورې په افغانستان لګېږي نو پاکستان هم په ما دا تور لګوي او ته هم د ما نه همدا پوښتنه کوي تا او د پاکستان مو ته څه فرق شو او بل د ده او د ده رقم ډېر ځوانان چې هغه په امارت باندې اعتراضونه کوي زه د دوی نه پوښتنه کومه د تاسو د قسم په علاوه په دې 20 کلن دور کې مو د افغانستان لپاره کومه لاسته راوړنه کړې هغه وخت چې جمهوریت و هغه وخت چې د تاسو د خوښې حکومت و هغه وخت چې تاسو واک درلود په افغانستان کې مو څه کړي دي قسم دی که دوی د افغانستان لپاره په دشمن یو مرمۍ ضایع کړې وي ټول عمر یې په خارج کې تېر شوی نن د خارج نه په موږ ته په میډیا باندې وطن آزادوي افغانانو کې یو دغه صفت دی چې هغه اکثریت وخت دوی خپل حکومت نه دی منلی او بیا همدغه دی ځان ته افغان هم وایي او موږ ته بیا د جاپان پیغور راکوي چې ته خو د جاپان رقم تاریخ لرې د ما دغه 3 کاله د جاپان د 15,000 کلن سره برابروي چې ته خو د جاپان رقم تاریخ لرې ته که رښتیا د جاپان سره ځان سیال کوي جاپان خو هغه ملک دی چې د هغه وګړي په نورو ملکونو کې د کار دپاره ټیم مقرر کړو جاپان هغه ملک و چې د خپل ملک د وګړي دپاره د خیب دپاره ټیم مقرر کړی و چې په دې ټیم کې به خامخا خیب کوئ ځکه چې خلک دومره خپل ملک ته وفادار و دومره خپل د ملک خدمت کوو چې هغه خلک د خیبه لیوني کېدو هغې اصحاب د لاس ورکولو حکومت ټیم مقرر کړو چې په دې ټیم باندې به خیب کېږي نو ته د جاپان سره ځان برابرولی شې نو راشه 14-15 کاله چې د افغانستان لیدلی نه وي افغانستان ته راغلی نه یې ته د افغانستان د ازادۍ چیغې وهې په 20 کاله جنګ کې 20 کاله جنګ د تاسو په ژبه به موږ د پاکستان جنګ ورته وایو 20 کاله د پاکستان اوس خو پرېږده دا چې ته تېر ډیورنډ کرښه ای طرف ته ووړې یا تېر اټک ای طرف ته ووړې هلته وجنګېږې هغه خو موږ په تا باندې نه کو نه یې کړی شي نه یې ولاکه وکړې خو په 20 کاله چې په داخل د افغانستان کې د تا په ژبه به ورته وایي چې پاکستان در سره جنګېدو څه دې کړي دي هېڅ هم نه ډز دې ورباندې نه دی کړی په خارج کې ناست بس نن د خارج نه موږ ته ملک آزادوي موږ د افغانانو نه جدن دغه غوښتنه کوو چې د دغسې خلکو په خبرو باندې ونه غولېږئ دا اصلا د پاکستان غلامان دي دلته به یو پنجپی هم پښتو راته زده کړي نو موږ به بله ورځ وایو چې دا افغان دی دا حقایق راسپړي دا په یو څه باندې پوهېږي